سلامونه او احترامات قدرمنو افسر افغان ما په یو داسې موقع باندې راغونډو چې ډیره خوشحالي ده. رښتیا خبره خدا ده چې زمونږ استادان زمونږ مشران هغه پوهان چا چې زمونږ لفظونو ته الوت ورکړی دی هغه زمونږ تر څنګ ناست یو مونږ خبرې کوو. دغه زمونږ لویه خوشبختي وي، دغه زمونږ ټریننګ وي او دغه زمونږ زده کړه وي. نن د ډېر محترم حبیب نواز انقلاب صاحب زما په خیال 82 د زیږون کلیزه چې ده هغه یې مونږ منځو 28 ده چې ښه 28 ده هغه په دغه د کلیزې په دستوره کې مونږ راغونډ شوي وو. یقینا چې هر کال یې مونږ یو هڅه کوو او دغسې غونډه مونږ را جوړو. حبیب نواز انقلاب صاحب چې د ژوند مین دی، چې د فن او فکر مین دی، هغو په سر باندې دغه غونډه را جوړېږي. زمونږ خوشبختي ده چې پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب هر کال د دغه غونډې ښکلا وي او څه کال هم اباسین صاحب زمونږ تر څنګ ناست دی. دا یوه خبره ما آف د ریکارډ هم وکړه، بیا یې هم کومه چې دا پوره نړۍ ته ورسي. د اباسین صاحب ادبي هلې ځلې زیار ستړي چې د غورځنګونو نه راواخله د الوت د مرام په شکل کې پوره دنیا ته رسېدلي دي. که زما د شخصیت حدونه ګورې، زما فن زما د فکر ترجمان دی. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې اباسین صاحب په ادبي حلقه کې په پښتنه نړۍ کې او د دې ترڅنګ څومره چې ادبیات دي، هغه که د اردو دی، هغه که د انګریزي دی، ایون دا زمونږ د پښتنو پیژنګلو ده. دا مونږ د دعوې په توګه باندې میدان ته وړاندې کوو. خو دا بیا د دوی عظمت دی، لویوالی دی چې زمونږ غوندې دغه کیتې پیتې د ادب چڼې همیشه راغلی دی موږ له. د دوی لاس زمونږ په سر دی او د دوی د دغه ګوري ونې لاندې چې زمونږ دا بوټي کومه وده کوي، یقینا چې د دوی دغه سوری، د دوی دغه فکر، د دوی دغه چې کوم جذبه ده هغه به موږ کې هم راښخېږي. اباسین صاحب ته به زه لومبۍ بلنه ورکوم چې د دغه غونډې په اړه باندې په پښتنه سیمه باندې وړې وړې خوشحالۍ را پیدا کول دا څومره اهمیت لري. بیا به انقلاب صاحب اورو او بیا به ټول ملګري یوه یوه ټپه کوي، څوک په ترنم کې او څوک دغسې به زموږ د دستوره مخکې ځي. ډېر محترم پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب. ګران حبیب نواز انقلاب صاحب، پروفیسر افضل خان صاحب، افسر افغان صاحب، راشد خان راشد صاحب، شوکت سواتی صاحب، ټولو ملګرو او شاه زلمو، یقینا چې زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ موقع چې مونږ د خپل خوږ ملګري حبیب نواز انقلاب په کلیزه کې موجود یو. ځکه چې موږ دومره ډېرې جنازې اوچتې کړي دي او دومره ډېرې وینې م لیدلي دي او دومره دردونه م لیدلي چې موږ اوس وړې وړې خوشحالۍ چې دي هغه موږ غواړو چې موږ ولمانځو، موږ یې زیاتې کړو. مینه معلومیږي د اظهار محتاجه نه ده، مینه معلومیږي د اظهار محتاجه نه ده. نه شمه ګویا شوه نه پتنګ خبرې زده کړې. مینه معلومیږي د اظهار محتاجه نه ده، نه شمه ګویا شوه نه پتنګ خبرې زده کړې. او مخکې خو انسان د محبت پیغام راوړی، مخکې خو انسان د محبت پیغام راوړی، بیا چېرته کې وروستو یې د جنګ خبرې زده کړې. نو مونږ نن په مینه راټول یو او ټول د حبیب نواز انقلاب ملګري دي او دا زموږ یو داسې ملګری دی چې د ده د زړه سترګې دومره بینا دي چې د ډېرو بینا سترګو نه زیاتې بینا دي او ډېر زموږ باشعوره ملګری دی. په علم، په ادب، په فلسفه، په حکمت، په ډېرو څیزونو باندې پوهېږي او بیا په تېره باندې نن سبا خو د بي آر ټي نظمونه هم ډېر ټي باندې هم ډېر ښه نظم لیکلی دی. ابۍ پې وکړو جنګ چاربیته ده د بي آر ټي. نو داسې دی چې انقلاب صاحب زموږ داسې ملګری چې موږ ټول راټولوي او دا د خوشحالۍ موقع ده. موږ به اوږدې اوږدې خبرې بلکل نه کوو، خو دلته د کلیزې مبارکي وایو. افسر افغان خو وایي چې 82 کلیزه ده، موږ به وایو چې دا 28 کلیزه ده. درېیمه کلیزه ده. نو ډېره د خوشحالۍ موقع ده. الله دې مبارکه کړي او الله دې وکړي چې ټول ملګري د دې ځای نه ځان سره خواږه یادونه یوسي او افغان صاحب که خوښوي نو غونډه مخ په وړاندې ځو. زه خوشحالېږم هغلته انقلاب صاحب اباسین صاحب له پټان ټوټه ورکړي او دلته زه داسې کاش که دا شرط مونږ ته ومحصل وی اباسین صاحب له غورځنګ ورکړي. زمونږ د واده زلمی ډېر محترم حبیب نواز انقلاب صاحب لنډو ټکو کې را سره خپلې نننۍ جذبې شریکې کړي. ډېره مننه. اول خو د ټولو د اباسین صاحب
د شوکت صاحب د ټولو نومونه نشم اخیستی د ټولو دوستانو ډېره مننه چې دوی راغلو دا خوشحالي در اصل تاسو په دې کې د دې رونق ډېر کړو د دې عجز به څه سلګرئ تاسو د شعر ګویۍ تاسو د فنکارۍ د هغې رڼاګانې خورې کړې او د دې سالګرې رونق یو په دوه کړو ډېره مننه کوم او افغان صاحب ته وایم چې زما د جونیئر شهزاد او دا نجیب او دا نور ملګري دو دا درېیمه سالګره ده چې یې منوي دو ته دا اعزاز دو یعنې د دو په دې کې هغه خپل تګرده وکړي ډېره لویه نو ډېره مننه جي خوشحاله یو خوشحاله اوسئ ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو پاسو دا کیک کټ کوو دغه شمې چې دی د پوکې ورکوو او بیا به د هغې نه پس د ټپو سلسله هم هغسې جاري وي د کیک د خوړو دا سلسله نه ده دا به د ټپو نه عملیک مو خرابه نه شي نو خلاف صاحب راپاڅئ بسم الله به وکړو اباسین صاحب تاسو هم راپاڅئ او هغه چاړه څه شوه چاړه دا ده جي چاړه که د سرو ده خو په لړمانه د منډلو نه ده جي بیا کینو د ټپې د سلسلې نه پس به د کیک کټ شوي حصې موږ خورو ټپه انقلاب سے لالی د ستوني وباسئ ګډېږئ د ستوني وباسئ ګډېږئ او د غریبانو خالي کله زه به شروع کوم او بیا به داسې په ترتیب دوه ټپې به موږ وکړو پزړه دې سا دې راته وایا نه به دا وخت وي او نه به وي دا ماښامونه او په یارانه در سره نظم تر ملکن اورې چلم در سره وړما دا زما د ټپې د اباسین صاحب او انقلاب صاحب او ډاکټر صاحب ته ډالۍ وي چې د ملکند سر نه دنګا لاچی لونګا او سر پسترګو دې منما زمانه څټا غنم واخلئ په څانګه مو کړئ د غرمې پورې لونه سر جی او پیر منگل می پسر نسانو د منګرو مارانو کسیل می پسر زنا اباسین صاحب ټپې نمبر دی او زه به ووایم چې ارشاد د ماښام مونځ دې قبول مشه د ماښام مونځ دې قبول مشه دیدن دې پرېښود ایمان کوي او باران دې کله ورځې ورېږي نو نه مې غنم شته او نه د یار دیدن لزما
زما بنگړي کله خوخیږي نو د یار د پاره او به درزنې ګرځوما کابل تموایا چوران چې سره پل کې بنگړي والے ناست دي هغه شاته ملګری چې پټال کې ناست دي تا خو زما سره پټال زنګلی دي نه واشنا تا ته به یاد وي که نه ارشاد جي پیغلتوب نیما کنیما بادشاهیدانو رکناوی توب شام او چې دوه نیمې ورځې وینا کمی د حاله څوک خبر شنو جانان بما او لاس نیولې راولې او جون ته شاته ګورم لکه بیللې جوارګر چې کور ته ځي که تور وربلا مې میراتېږي نو په پښتو جنګ دی او جانان کنا منی کوما او جبل وها جبل پرستنو زما ټک ټک خندا دی هیرا کہے رکھنا مینا دا ټول پښتنو ته ډالې او بیا سپیشلی بنواس یو ته ځکه فرست ټایم به زه دا ټپه وایم په ژوند کې پښتنو سره ډېره مینه لرو نو وایي د پښتنو دښمن غرق شي چې نور برباد دي تپوسونو کابل تما او کما وایه چې وران شي نو کابل کی وسی پښتانه ښکلي ګلونه قسم په خدای باور په وکا ستا جدائی مې پسرو سترګو او سترګو جړوینا لالی اشرقا کشرق باران وریږي پتا دی اوري او پماو نے سلا سنا باسین سبا ته کې وټه پکې نه زوې ما ځانې زړو جامو کې جوړ کو لکه چوران کله کې باغ کباغ د ګلو بنا اے پما دې مرګ را پوری نه دینو سترګې دې واړوا او سورې کړما اے مخیل راغلا رات جاړي نو د لونګین او یې زونډي روچوي دینا او پتا دی حصہ که حصہ نکیږي یارانو ما دی خدای مرکه او چې خبره ختم شینا او تبم یو که یو زبل ګورینو زما بستا دیوال تسا کسا خط لوینا
ته چې راځي ما به خبر کینو چې په پالنګ درته لونګ وغوړوما ته د دیوال سوري تکیننو لوخي به وینځم او د بنګړو شلنګ به درځینه ډېر ښه راشد هم ووی اباسین صاحب هم ناست په دې لپاسه ټپه نه خېږي نه ډېره ښه ټپه ده د دې یوې خبرې وضاحت کومه د خپلې خبرې راغونډوم په رسمي توګه باندې چې دا زمونږ ګټه ده تاسو زمونږ ملګري ولیدو د اباسین صاحب په وړاندې باندې ټپه کول خبره کول دا ډېر لوی زور غواړي خو دا هغه د ټپې تبلیغ دی دا هغه د شعر پرچار دی دا هغه ادبي ریاضت دی چې موږ اوس د اباسین صاحب په وړاندې ډېر په هسکه غړی په ډاډ زړه باندې ټپې کوو اگر چې زمونږ لینګې رپېږي خو بیا هم دا د دیو حوصله ده د دیو ډاډ دی او د خوشحالۍ خبره دا د راشد جانه چې هر ملګري یوه هڅه وکړه یو کوشش یې وکړو اگر چې نه موږ کې پروفیشنل سندرغاړی شته دی نه موږ دومره پوهېږو په سر لی او تال باندې خو دا زمونږ ګټه ده چې شعر عام شو ټپه عام شوه سندره عامه شوه د حبیب نواز صاحب دپاره به ټول یو پیره دعا هم وکړو یا الله تعالی ته د حبیب نواز صاحب دغه سالګرې کې برکت واچوي خدای پاکه د حبیب نواز صاحب په عمر کې برکت واچوي څومره عمر ډېري نو دومره به سالګرې ډېري او خدای پاکه تر دې ځپلي دردېدلي قام سبا روښانه کړي خدای پاکه ته پښتون قام له شعور علم او پوهه ورکړي خدای پاکه زمونږ هره ناسته هره ولاړه زمونږ شعر ادب دا د پښتون قام د سبا دپاره وکارې او خدای پاکه موږ کې اتحاد او اتفاق نصیب کړي د تنګ نظرو بدنیتونه مې وساتي خدای پاکه موږ له توان راکړي چې موږ د قام خدمت په اخلاص سره وکړو